بسم الله الرحمن الرحيم. یو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب لهم. یو درې قسمه کسان داسې دي چې هغوی د الله نه په دعا غواړي الله یې وله نه قبلوي. یو رجل كانت تحته امرأة سیئة الخلق فلم يطلقها. یو هغه سړی دی چې د ده په نکاح کې یو زنانه ده او هغه بد اخلاقه ده او دا سړی د دغې زنانه سره په ناکام باندې وخت هم نه تېروي او طلاق هم نه ورکوي. نو که چېرته دا سړی راولېږي او بیا د خپلې ښځې لپاره دعا غواړي خیرې ورته کوي نو دا سړي دا خیرې نه قبلېږي د دې ښځې په باره کې. ولې؟ ځکه دله الله اجازت ورکړی چې دې زنانه له طلاق ورکړي او بیا هم دا طلاق نه ورکوي. نو دا داسې دی لکه په خپله چې د خپل ځان لره سزا ورکوي. ځکه تا دپاره په اسلام او په شریعت کې اجازه شته چې دې بد اخلاقې زنانه له طلاق ورکړي او ځان ته آزاد کړي او سره د دې نه ته طلاق نه ورکړي. نو که ته راولګې او بیا دې زنانه ته او دې ښځې ته خیرې کوې نو ستا دا خیرې الله نه قبلوي. دویم ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه. یو سړی دی او بل سړي له مال ورکړ او ګواه یې پکې ونیو، ګواه یې پکې مقرر نه کړو او خپل مال یې بل سړي ته حواله کړو. نو که سبا له دا سړی راولګي ده چې چا له مال ورکړی دی او دا منکر شي او دا سړی بیا رالګي او د ده لپاره خیرې کوي نو دا خیرې نه قبلېږي. ولې؟ ځکه ده پکې ګواه نه دی مقرر کړی به دې ورکولو په وخت کې. قرآن کې الله وایي واستشهدوا شهیدین من رجالکم. الله وایي کله چې تاسو داسې څه معامله کوئ نو دوه نارینه پکې ګواهان ونیسئ. نو که تا پکې ګواه نه دی نیولی او سبا له د نه هغه منکر شو نو که ته به هر څومره خیرې دغه سړي ته کوې نو ستا دا خیرې الله نه قبلوي. او دریم نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ورجل اتا سفیها ماله. دریم د هغه سړي دعا او خیرې الله نه قبلوي چې خپل مال یو خمقل ته حواله کړو. خمقل ناپویه دی، هغه په کاروبار نه پوهېږي، د مال په لګولو نه پوهېږي، فضول خرچه دی او تا وله مال ورکړو نو که سبا له دغه دا ستا مال ضایع کړي، غبن پکې وکړي، تاوان پکې وکړي او سبا له بیا ته رالګي او دته خیرې کوي نو دا ستا خیرې الله نه قبلوي. ولې؟ ځکه قرآن کې الله وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. تاسو خپلو قمقلو خلکو ته تاسو خپل مالونه ما حواله کوئ. نو ته ښه پوهېږي چېرې دا سړی قمقل دی، دا جاهله دی، ناپوهه دی، د مال په روزګار باندې نه پوهېږي او تا وله مال ورکړو نو که دا مال یې ضایع کړو یا یې پکې تاوان وکړو سبا له بیا دته ته خیرې کې نو ستا خیرې بیا د ده په حق کې نه